بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهم حروف شرط وآن دوست أما ولو. دو حروف غیر عاملو دا اقسامو بیان او وضاحت ذکر کېده تردیزی پوری د حروف غیر عاملو د یولس قسمونو بیان او وضاحت په تفصیل سره ذکر شو. اوس د دې ځینا د باقی حروف غیر عاملو بیان ذکر کیږي. نو علامه صاحب فرمایي دوازدهم حروف شرط. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان تمت پورې پنځه خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د حروف غیر عاملو دولسم قسم چې حروف شرط دي د دې تعداد او مستاقات به ذکر کی سره د وضاحت نه. اول نمبر خبره څه شوه چې د حروف غیر عاملو د دولسم قسم چې حروف شرط دي د دې تعداد او مستاقات به درته ذکر کی سره د وضاحت. دوهم نمبر خبره د حروف غیر عاملو د دیارلسم قسم چې لولا ده د دې وضاحت به درته وکړي. څلورم نمبر خبره د حروف غیر عاملو څوارلسم قسم چې لام مفتوحه ده د دې بیان او وضاحت به درته وکړي. څلورم نمبر خبره د حروف غیر عاملو پنځلسم قسم چې ما ده د دې بیان او وضاحت به درته علامه صاحب وکړي. پنځم نمبر خبره د حروف غیر عاملو د شپاړسم قسم چې اخرنی قسم دی چې حروف عطف دي د دې تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو نننی سبق په دې پنځه خبرو باندې مشتمل دی. په نننی سبق کې دا پنځه خبرې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه شی وه؟ اول نمبر خبره وه د حروف غیر عاملو دولسم قسم چې حروف شرط دي د هغې تعداد او مصداقات به علامه صاحب درته بیان کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي دوازدهم حروف شرط و آن دوست. علامه صاحب فرمای حروف شرط دا دو دي. یو اما دوهم لو. اما چې دی دا د ما قبل اجمال تفسیر کوي وضاحت کوي. اما چې دی دا د ما قبل د دنه مخکې چې کوم اجمال وي د هغې د وضاحت لپاره څه راځي؟ اما دا د هغې وضاحت او تفسیر کوي. او د دې اما په جواب کې به خامخا څه ذکر وي؟ فا. دا به خامخا د دې اما په جواب کې څه وي؟ ذکر وي، راغلی به وي. دوهم حرف شرط دی لو. لو دا راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نه. څه مې ویلې؟ لو دا راځي د پاره د څه شي؟ انتفاع د ثانی
د وجې د انتفاع د اول اولنې دا منتفی وي نفي وي نو د دې اولنی د نفي کېدلو د وجې نه دوهم دا هم څه وي نفي وي دا خبره یاد ساتئ لو چې دی دا په دوه جملو داخلیږي اولنی ته شرط او دوهم ته څه ویلی کېږي جزا پوه شولې نو اوس راځي څه دپاره درته ومویلې چې لو راځي دا دپاره د انتفاع د ثاني د انتفاع د دوهم د وجې د انتفاع د اول نه اولنی دا نفي وي اولنی چې دی هغه د هغه نفي شوي وي نو د هغې د وجې نه دا دوهم چې دی دا هم څه وي نفي یعنی شرط چې دی دا د دې انتفاع شوي وي دا نفي شوي وي نو د دې شرط د نفي کېدلو د وجې نه څه هم نفي وي جزا یا داسې ووایه چې لو دا په دې خبرې باندې دلالت کوي چې د شرط نه موجودېدلو د وجې نه جزا نه موجودېږي د شرط نه موجودېدلو د وجې نه څه نه موجودېږي جزا نه موجودېږي پوه شوې په دې خبره باندې مثال یې لکه ویلی دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا لو راځي دپاره د څه شي انتفاع د ثاني د وجې د انتفاع د اولنی چې دی هغه منتفي وي نو د هغې د وجې نه دوهم چې دی دا هم نفي وي د دې انتفاع راغلی وي نو دلته چې دی اوله جمله تعدد د آلهه ولو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا په دې کې تا اوله جمله تعدد د آلهه دی دوهم فساد دی فساد نشته دی ولې نشته دی ځکه نشته دی چې تعدد د آلهه نشته دی تعدد د څه نشته آلهه نشته نو دا دوهمه جمله نفي ده چې فساد دی د وجې د انتفاع د اولې جملې نه چې هغه تعدد د آلهو دی رسېږي ګورې ورته د اول نمبر خبرې ته دولسم قسم د حروف غیر عامله څخه حروف شرط حروف شرطي وان دوه سودا دوه دي اما اول اما ولو او دوهم لو اما برای تفسیر اما دا راځي د پاره د تفسیر وفا او فا چې در جوابش لازم باشد فا به په جواب کې دا خامخا وی اما دا راځي د ما قبل د اجماع د تفسیر د پاره تفسیر او وضاحت د پاره خود دې په جواب کې به خامخا راغلی وی فا كقوله تعالى لكذا قول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة وذلتا فمنهم شقي وسعيد فريق إجمالو نوش دي أما ورسراغي داد دي إجمال وضاحت كي الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة أو بجواب كيف سراغري فا راغلی په دواړو ځای کې ففي النار او ففي الجنه ولو برای انتفاع ثانی او لو راځي د پاره د انتفاع د دوهم بسبب انتفاع اول د وجه د انتفاع د اولنا اولنې بنفي وي دغه به انتفاع راغلی وي نو د اولنی د انتفاع د نفي کېدلو د وجې نه به دوهم هم نفي وي یعنی انتفاع د شرط د وجنا انتفاع د چا براغلی وی جزا شرط به دا نفي وي نو د وجنا به نفي هم څه وي څه به هم نفي وي جزا د دې لپاره راځي انتفاع یا والچون لو کان فی ما لک لو کان فی ما آلهة الا الله لفسدتا وضاحت میں مخکې وکړه سیزده هم لولا دوهم نمبر خبره پنن سبق کې څه دوهم نمبر خبره دا و چې د حروف غیر عامله او د دیارلسم قسم چې لولا د دغه وضاحت به درته وکړي نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي سیزده هم لولا علامه صاحب فرمایي دیارلسم قسم د حروف غیر عامله او لولا دا څه د پاره راځي لولا دا راځي د پاره د انتفاع د دوهم انتفاع د ثانی د وجه د وجود د اول دا د مخکینی برعکس دی البته چې لو راځي دا د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نه دلته څه دی
چې لولا دا راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجې د موجودېدلو د اول نه اولنی موجود وي نو د اولني د موجودېدلو د وجې نه دوهم دا څه شی وي نفي وي دغه انتفاع راغلی وي په دې ورسره دا لولا چې دی دا هم په دوه جملو داخلېږي اولنی ته شرط او دوهم ته څه وایي جزا دیږي صحیح شو نو یا داسې وایه چې لولا دا په دې خبرې باندې دلالت کوي چې د شرط موجودېدلو د وجې نه جزا نه موجودېږي اوس دلته په دې مثال کې لولا علي لهلک عمر موږ څه ویلې چې لولا راځي دپاره د انتفاع د ثاني د وجې د موجودېدلو د اول نه اوس دلته اول چې دی علي دی دوهم لهلک عمر دی اوس دا دوهم چې دی د دې انتفاع راغلی ده ولې هلاکت د عمر دا نفي دی دا څه شی دی نفي دی لهلک عمر یعنی عمر رضی الله عنه هلاک نشو ولې ځکه چې اولنی موجود دی شرط موجود دی چې څه شی دی عالي صحیح شو مونږ ویلې کنه لولا راځي دپاره د انتفاع د ثاني لهلک عمر رضی الله عنه هلاک نشو د وجې د وجود د اول نه د وجې د موجودېدلو د اول نه اولنی موجود دی څه شی دی عالي لولا علي لهلك عمر خوشي ګورې دې دوهم نمبر خبرې ته سیزده هم لولا دیارلسم قسم د حروف غیر عامله او لولا دی وهو موضوع سودا وزه دی برای انتفاع ثاني دپاره د انتفاع د دوهم به سبب وجود اول د وجې د موجودېدلو د اول نه چون لولا علي لهلك عمر چار دا هم لام مفتوحه دریم نمبر خبره څه شوه په نن سبق کې دریم نمبر خبره وه د حروف غیر عامله و د څوارلسم قسم چې لام مفتوحه ده دغې بیان او وضاحت به درته وکړي نو دا علامه صاحب ذکر کوي دا دریم نمبر خبره چار دا هم علامه صاحب فرمایي د حروف غیر عامله و څوارلسم قسم لام مفتوحه ده دا لام مفتوحه دا راځي دپاره د تاکید څه دپاره راځي تاکید لکه لزید افضل من عمر خامخا زید دا ډېر افضل دی د چا نه عمر نه لام دلته څه تاکید دپاره خو دا لام دا به څه وي مفتوح چار دا هم څوارلسم قسم د حروف غیر عامله او لام مفتوحه لام مفتوحه دی برای تاکید دا د تاکید دپاره راځي چون لزید افضل من عمر لکه لزید افضل من عمر پنځ دا هم ما بمعنا ما دام چون اقومو په نن سبق کې څلورم نمبر خبره وه چې د حروف غیر عامله او د پنځلسم قسم چې ما دی د هغې بیان او وضاحت به درته وکړي نو دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي پانزده هم ما بمعنا ما داما علامه صاحب فرمایي د حروف غیر عامله او پنځلسم قسم ما دی خو هغه ما چې په معنا د څه شي وي ما دامه سره هغه ما چې په معنا د چا وي ما دامه سره لکه چون اقوم ما جلس الامیرو تر څو پورې چې امیر ناست وي تر هغه پورې به زه څه یم ولاړ نو دلته په دې مثال کې اقوم ما جلسه کې دا لفظ ما په معنا د څه شي سره دی ما دامه اقوم ما دامه جلس الامیر نو دا خبره علامه صاحب ذکر کوي دا څلورم نمبر خبره پانزدهم پنځلسم قسم د حروف غیر عامله او ما لفظ ما دی په معنا ما دامه په معنا د ما دامه سره چون لکه اقوم ما جلس الامیر شانزدهم حروف عطف په نن سبق کې پنځم نمبر خبره دا وه چې د علامه صاحب به د حروف غیر عامله او شپاړسم قسم چې حروف عطف دي دغې تعداد او مصداقات به درته ذکر کړي نو دا علامه صاحب ذکر کوي شانزدهم حروف عطف علامه صاحب فرمایي حروف عطف دا لس دانې دي اول واو دوهم فا دریم ثم څلورم حتی پنځم اما شپږم او اوم ام اتم لا نهم بل لسم لاکن نو دا خبر علامه صاحب ذکر کوي دا پنځم نمبر خبره فرمایي شانزدهم شپاړسم قسم د حروف غیر عامله او حروف عطف دیوان دا سودا لستی واو اول واو وفا او فا وثم وحتى او حتى واما او اما او
وام ولا او لا وبل او بل ولكن او لكن. نو داو نننی سبق چې مشتمل په څو خبرو پنځه. نننی سبق مشتمل په پنځه خبرو باندې. اول نمبر خبره د حروف غیر عامله او د 12 قسم چې حروف شرط او دغه تعداد او مصداقات سره د وضاحت نه ذکر شو. دوهم نمبر خبره د حروف غیر عامله او 14 قسم چې لولا او دغه بیان او وضاحت ذکر شو. دریم نمبر خبره د حروف غیر عامله او 14 قسم چې لام مفتوحه او دغه بیان او وضاحت ذکر ک علامه صاحب. څلورم نمبر خبره د حروف غیر عامله او 15 قسم چې ما او دغه بیان او وضاحت علامه صاحب کو. پنځم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د 14 قسم چې حروف عطف او دغه تعداد او مصداقات علامه صاحب ذکر کړل.